دا وینه انقلاب روچتای د دې یو ساس کې د شیخ عبدالحمید رحمه الله نبا د احادیث د علم انقلاب چتیږي ان شاء الله تعالی. الحمدللہ دا وینه رنگ راوڑی رنگ ظلم پر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے دا ظلم دا کاسب یوزد مسکوری کو مٹھاوی گی با خون پر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا او دا وینه د شہید او دا وینه د مؤمن او بیا وینه د عالم. الله اکبر. دا چې څومره سسیږي دا دومره جماوي. زمونږ علامه احسان الهی ظهیر رحمه الله شهید کړی شو. اهل حدیث کم شو که زیات شو؟ نه مړه لږ په زور یې وایي کم شو که زیات شو؟ دا سوشل میډیا لګېدلې ټوله دنیا هم اوري. دا ستاسو اواز او زما اواز په دې وخت کې د څومره چې دا ملکونه دي تر د یورپ پورې او د ډنمارک او د ناروې پورې ملګري ناسې پروګرامونه ګوري لګیا دي. زمونږ د اهل حدیثو د علماو په شهادتونو زمونږ ملګري زیات شو که کم شو؟ زیات شو الحمدلله. راشه د علامه صاحب په وخت کې چې په لاهور کې څومره مساجدو څومره مدارسو مشران علما ژوندي دي سپینګیري تپوس دې وکئ او نن ریکارډ راوچت که په لاهور کې زمونږ څومره مساجد او مدارس دي. شیخ جمیل الرحمن رحمه الله د انقلاب امام او د جهاد دلاری امام او د امارت اسلامیه حقیقی بنیاد کې خودون کې آغا انسان چې په شهادت ورسولی شو زمونږ د سلفیت تحریک وروستو لارې که مخکې روان دی مخکې روان دی الحمدلله. موږ نه شاته کېږو د الله په فضل د الله په فضل باندې موږ دې سره عادت یو. دغه رنګه که نور مشایخ زموږ د دنیا نه تللی دي یا چا په شهادت رسولی دي نو په دې باندې زموږ قافله ودرېږي نه. الحمدلله دا وینه رنگ راوڑی رنگ ظلم پر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے دا ظلم دا کاسب یوزد مسکوری کو مٹھاوی گی با خون پر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا او دا وینه د شہید او دا وینه د مؤمن او بیا وینه د عالم. الله اکبر. دا چې څومره سسیږي دا دومره جماویږي دا وینه انقلاب روچتای د دې یو ساس کې د شیخ عبدالحمید رحمه الله نبا د احادیث د علم انقلاب چتیږي ان شاء الله تعالی. په زور وایي ان شاء الله تعالی. یاد ساتئ دا د انقلاب وینه وه چې کومه تویه شوه دا مظلومه وینه وه. هغه د قلم او د کتاب خاوندو اوس د افسران راغلي سیکیورټي افسران او سیاسي کسان دلته ورسره موږ کمره کې کېناستو. ستاسو به د جنازې څه ترتیب وي دا وه موږ جنازه موږ په روډ باندې کوو خو بیا هم موږ مسلمانانو ته تکلیف نه ورکوو. یو طرف ته روډ به بندو بل طرف ته به کولاو وي انشاءالله. خو دومره درته وایو چې زمونږ دا شیخ صاحب دا ګوره د قلم او د کتاب سړی دا د قلم او د کتاب خاوندو پرامن شخصیت محبت کوونکی شخصیت زمونږ د سفر او د حضر ملګری هر وخت به مسکراهټ په خوله باندې او اکثر به مزاح ډېر کوو په ډېر عجیب انداز باندې. ټول ملګرو ته مزاج معلومه ده. انتهایی په مظلومانه شهادت باندې دې رسولی شوی دی. لہذا زمونږ دا مطالبه د اخري خبره بیا کوم دینه بعد به انشاءالله تعالی چونکې هلته مشران را روان دي په روډ باندې به هم پروګرام وي او څه خطابات به کېږي. دلته معمولي غوندې یو سړی دغه شي او خلک یې لاشونه ږدي او بیا احتجاج رواني په ورځو ورځو مونږ خو هغه څیز نه کوو خو بیا هم زمونږ حق دی دې خبره باندې خاموشي نه ده پکار. په دې خبره کې کلک ودرېدل پکار دي او د مشرانو د مشایخو د طرف نه چې څه قسمه حکم او څه قسمه هدایات یو عمل کولو ته به تیار یې که نه انشاءالله تعالی. ګوره که چېرته اواز یې راته وکړلو چې راشئ صوبایي اسمبلۍ مخې ته حاضر شئ حاضرېږئ به که نه؟ که اواز مونږ ته وشو د مشرانو طرف نه چې ګورنر هاوس مخې ته راشئ راځئ به که نه؟ که چېرته اواز مونږ ته وشو حکم چې راشئ د صوبایي اسمبلۍ مخې ته تاسو ځان حاضر کړئ خپل احتجاج ریکارډ کړئ راځئ به که نه؟ سبحانک اللهم